तो आउट ऑफ 100 एक्टिविटीज में 73 एक्टिविटीज केपी गवर्नमेंट की आई है। د پښتونخوا د سیلګرۍ د ادارې ام ډي مشتاق احمد وایي په پاکستان کې تر 80% نه زیات د سیل ځایونه په خیبر پښتونخوا صوبه کې دي. یعنی د آرمز انډستری نه پس په دنیا کې د ټولو نه لوی انډستری چې کومه ده هغه د ټوریزم انډستری ده. د ټول پاکستان د سیلګرۍ او د ښکلا او د مذهبي ټوریزم او د ایډونچر ټوریزم په حواله سره زمونږ صوبه خیبر پښتونخوا چې کوم دی دا ډیر زیات اهمیت لري او د دې چې کوم دی تقریبا 90 تر د 15% پورې د ټول پاکستان د سیلګرۍ په علاقو کې د زمونږ د صوبې خیبر پښتونخوا حصہ زیاته ده، یعنی 75% تقریبا دا زمونږ شیر دی. په پیښور کې د سیلګرۍ د یو شخصي شرکت مشر عابد خان مشال ریډیو ته وویل د بهرني هیوادونو نه به وړاندې ډیر خلک پښتونخوا صوبې ته د سیل لپاره راتلل، خو اوس د امنیتي ستونزو له وجې دغه شمیره ډیره راټیټه شوې ده. موږ ته یاد دي په دې صدر کې او په دې کیسخانه بازار کې به صرف موږ فورنرز کتل چې ډیر فریلی به ګرځېدل، خو بیا چونکې چې حالات خراب شو زموږ ملک چې دی دهشتګردۍ د وجې نه ډیر زیات دنیا کې بدنامي وشو، نو هغې په وجه باندې ټوریزم چې دی ډیر سفر شو. خو د پښتونخوا د سیلګرۍ د محکمې منیجینګ ډایرکټر مشتاق احمد وایي اوس د امنیت وضع تر ډیره حده ښه شوې ده او هم په دې وجه اوس دوی یو پلان جوړ کړی دی چې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د پښتونخوا صوبې د بودي اثارو په ځایونو کې د ښه معیار هوټلې او د خوراک څښاک ځایونه جوړ کړي. دغه شانتي دا بودست چې کوم دی دا هم راشي او دا په تختبۍ کې په شنکرلار سټوپا سوات کې په رام تخت کې چې دا کومې علاقې دي زموږ سره او په کومو کې چې د دوی سټوپاز دي د دوی چې کوم دي خانقاګانې دي هغه مونږ ډیولپ کوو، دوی د هغې مزار له راځي او د دې دپاره مونږ چې کوم دی اوس یو فیزیبیلیټي تیاره کړې ده. مونږ به هغه انشاءالله ډېره زر اډورټایز کوو چې انټرنیشنل انویسټرز راشي، که هغه د جاپان ني، که هغه د چین ني، که د امریکې ني، چې هغه راشي او په تختبۍ کې مونږ سره تقریبا 50 کناله 50 کناله ځای دی چې په هغې باندې یوه خانقاه او هغې کې چې کوم کسان لکه راځي لکه څنګه چې سیکان راځي یا مونږ څنګه چې مکې مدینې او مدینې منورې ته ځو چې زمونږ دپاره هوټلي دغه شانتې د هغوی دپاره خپل یو هوټلي جوړ شي، د هغوی دپاره چې کوم دی د مذهبي رسوماتو لپاره ځایونه جوړ شي، میډیټیشن سنټرز جوړ شي، هغوی خپله مراقبې کې میډیټیشن ورته وایي.